په مخ د ځمکه باندې چې څومره مخلوقات دي په دې کې انسان یو پیچیده مخلوق دی. دله چې الله سبحانه وتعالی کوم مشندري ورکړي ده نو هغه ډېره ناشنا ده. تر دې چې انسان خپل د خپل ځان ته ډېر حیران دی. لیکن تاسو د سوچ کړی دی چې د انسان یعنی آدم علیه السلام څنګه پیدا شو؟ اخر د خاورې نه انسان څنګه پیدا کېدی شي؟ دا څنګه ممکن ده؟ او بل سوال چې اکثر خلک یې کوي غدا دی چې آیا د آدم علیه السلام نه مخکې هم څه مخلوق آباد و په دې ځمکه باندې او که نه آدم علیه السلام اولنی مخلوق دی په مخ د ځمکه؟ نو په دې دور کې انسانانو په دې سوال باندې ډېر تحقیق کړی دی او د هغې نه بعد چې هغو کومه نتیجه بیان کړې ده نو هم ډېره ناشنا ده. دا خو پرېږده بلکې د نن مخکینۍ زمانه کې چې کوم علما تېر شوي دي لکه امام ابن کثیر رحمه الله، امام جلال الدین سیوطي، المسعودي، الجاحظ، دا به شان ډېر علما دي چې هغو په خپلو کتابونو کې د ناشنا قسمه مخلوق تذکره کړې ده او دا یې ویلي دي چې واقعي د آدم علیه السلام نه مخکې هم په دې ځمکه باندې ډېر طاقتور مخلوق آباد و. او که د نن سبا انسان ساینس او ټکنالوژي ته وګوري نو هغه هم دا وایي چې د انسان نه مخکې هم داسې مخلوقات تېر شوي دي، بلکې د شادو په نسل کې ډېر نسلونه داسې تېر شوي دي چې هغه د انسان سره ډېر مشابه وو او د دنیا په مختلفو حصو کې د هغوی ډانچې هم برآمد شوي دي. نو اوس دې له راځو چې آیا قرآن دې باره کې څه وایي؟ واقعي انسان مخکې داسې مخلوق تېر شوی دی او آیا انسان د خاورې نه پیدا دی او که نه د ارتقایي صورت کې وجود ته راغلی دی؟ لکه مخکې یو شادو و او په هغې کې ارتقا کېدله کوم چې ایولوشن ویلی کېږي او د هغې په طریقې سره انسان وجود ته راغلی دی. نو راځئ ملګرو نن به موږ په دې سوالاتو باندې تحقیق کوو او بیا به کوشش کوو چې د هغې عقلي او شرعي طور جواب وکړو. نو راځئ زموږ سره. نو دا سوال چې آدم علیه السلام څنګه پیدا شو بیا د انسان نه مخکې په دې ځمکه باندې څنګه مخلوقات آباد وو؟ دا داسې سوالات نه دي چې په دې باندې د دین دار و مدار دی، اخرت کې انسان له فایده ورکوي. لیکن بیا هم موږ کوشش کوو چې دې جواب وکړو او د هغې وجه دا ده چې نن سبا په دې کې خاص کر د ایولوشن تیوري کوم چې ارتقا ویلی کېږي دا ډېر مشهوره شوي دی په خلکو کې. خلک ډېر مختلف قسمه رنګونه ورکوي او د دې تیوري د وجې نه ډېر خلک الحاد طرف ته روان دي. نو نن به موږ کوشش کوو چې په دې باندې مختصر خبره وکړو. نو ملګرو په تېر شوي ویډیو کې موږ تاسو ته دا خبره بیان کړې وه چې ځمکه څنګه پیدا شوه، د کائنات څنګه وجود ته راغی، په دې کې د ځمکه څنګه وجود ته راغله، په دې کې ونې بوټي او اوبه څنګه وجود ته راغلي، مخلوقات پې څنګه پیدا شو. دا هر څه موږ تاسو ته د قرآن او ساینس په رڼا کې بیان کړي په تېر شوي ویډیو کې، تاسو یې کتلی هم شئ. نو اوس راځو دې ته چې آدم علیه السلام څنګه پیدا شو او د انسان نه مخکې په دې ځمکه باندې څنګه مخلوقات اوسېدل. نو ملګرو د آدم علیه السلام نه مخکې مختلف قسمه مخلوقات په دې ځمکه باندې آباد وو. دا خبره ډېرو علماو په خپل کتابونو کې لیکلې ده، لکه امام ابن کثیر رحمه الله په خپل کتاب البدایه والنهایه کې دا لیکلي دي چې د انسان نه مخکې په دې ځمکه باندې طاقتور مخلوق آباد وو. دا خبره داسې اجمالي کړې ده او تفصیلي پکې نه دی کړی. بیا په مسلمانانو کې بل یو ساینسدان دی د الجاحظ په نوم باندې، هغه هم په خپل کتاب کې داسې مختصر خبره لیکلې ده چې د انسان نه مخکې 30 قسمه مخلوقات په دې ځمکه باندې آباد وو. خو بیا وروسته په مسلمانانو کې یو بل کس راغی د المسعودي په نوم باندې، نو هغه یو کتاب ولیکو او په دې کتاب کې دغه مخلوقاتو پوره تفصیل راجمع کړو. په دغه کتاب کې المسعودي لیکلي دي چې دغه مخلوقات ډېر طاقتور وو په نسبت د انسانانو سره، د دې شکلونه هم ډېر مختلف وو. په دې ځناورو کې بعضې داسې وو چې هغه د انسان سره هم ډېر مشابه وو په شکل کې، بعضې پکې داسې وو چې د اس په شانتې وو، بعضې پکې د اسمري په شان وو او بعضې ځناور پکې داسې وو چې د هغوی مخونه د انسانانو په شان وو او نور بدن د انسانانو مختلف وو. بل په دې باب کې د علي بن ابي طالب رضی الله عنه هم یو قول رانقل دی. په دغه روایت کې علي رضی الله عنه فرمایلی دي چې د آدم علیه السلام نه مخکې په دې دنیا کې پیریان آباد وو، دوی په ټوله ځمکه باندې حکومت کوو، لیکن دوی بیا سرکشي شروع وکړه او کله چې دوی د فساد ډېر زیات سیوا شو نو الله سبحانه وتعالی ملایک د اسمان نه راولېږل د دوی د مقابلې دپاره. نو ملایک راغلل د پیریانو سره جنګونه وکړه، دوی جزیرو ته او بیابانونو ته وشړل او بیا د دوی نه 2000 کاله بعد الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام پیدا کړو. لیکن ملګرو د علي رضی الله عنه چې کوم دا قول رانقل دی نو د دې سند صحیح نه دی، علماو دې ته ضعیف ویلی دی، اگر چې بعضې علماو په خپل کتاب کې دا روایت رانقل کړی دی، لکه امام ابن کثیر رحمه الله دا قول رانقل کړی دی په خپل کتاب کې، بیا جلال الدین سیوطي هم رانقل کړی دی او په تفسیر قرطبي کې هم دا روایت شته دی. لیکن دې ټولو علماو دې روایت ته ضعیف ویلی دی. خو اوس که قرآن کریم ته وګورو نو په هغې کې هم بعضې داسې اشارات میلاویږي چې واقع د آدم علیه السلام نه مخکې هم په دې ځمکه باندې مخلوقات آباد وو. لکه په سورة البقره کې راځي الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي وایي کله چې ما د آدم علیه السلام نه پیدا کولو اراده وکړله نو الله فرشتو ته وویل چې زه په ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوم، یو داسې مخلوق پیدا کومه چې هغه په ځمکه باندې حکومت کوي. نو ملایکو الله ته وویل چې الله تعالی که څنګه خلیفه کې په ځمکه باندې چې هغوی به فساد کې په ځمکه کې. نو اوس په دې کې سوال نه پیدا کېږي چې د ملایکو ته څنګه پته ولګېده چې د انسانان کوم چې به الله سبحانه وتعالی پیدا کړي دوی په ځمکه کې فساد کوي، دوی ته څنګه خبره معلومه شوه. نو علماو د دې سوال ډېر جوابونه کړي دي، لیکن د هغې ټولو خلاصه دا معلومیږي چې واقعي په دې ځمکه باندې د آدم علیه السلام نه مخکې مخلوق آباد وو او هغوی په ځمکه کې ډېر فساد کړی وو، وینه یې تویې کړې وه. لیکن دا خبره کول چې په ځمکه باندې 30 قسمه مخلوقات آباد وو د دې لپاره داسې صحیح ثبوت نشته. نو ملګرو دا خو هغه خبرې وي کوم چې علما په خپل کتابونو کې لیکلي دي، لیکن اوس راځو هغه څه ګورو کوم چې د ساینس او ټکنالوژي په ذریعې سره موږ ته معلوم شوي دي.
په 1600 کې د روبرټ پلمر یو کس و چې هغه په سزي کې سره نشته قسمه هډوکي میلاو شو. نو په اول کې خو هغه یقین دا و چې د یو عام ځناور هډوکي چیرته. بیا به خبر باندې شان وخت تیریدو تر دې چې په 1800 کې په دې باندې ریسرچ شروع شو. داخله بیا معلومه شو چې د یو عام ځناور هډوکي نه دي بلکې دا په مخ د ځمکې باندې مخکې یو طاقتور قسم مخلوق تیر شوی دی. نو دې په دې باندې ریسرچ وکړو او دې له د ډاینوسار نوم ورکړو. نو ډاینوسار په مخ د ځمکې باندې د نن 100 میلیونه کال مخکې آبادو او دا ډېر طاقتور مخلوق په مخ د ځمکې باندې. د دې د جامع غریب دومره مضبوط و چې مضبوط هډوکي په اسانۍ سره ماتولی شو. د دې بدنونه هم ډېر زیات غټ و لکه نسبه چې یو عام بلډینګ ته وګورې د هغې موافق د دې بدنونه بل په تیز رفتار سره سفر هم کولی شو په لږ وخت کې. او تر نننۍ زمانې پورې تقریبا په دوی کې د زرو نه زیات انواع دریافت شوي دي. په دې ډاینوسار کې بعضې داسې وو چې په هوا کې به الوتلی شو، بعضې پکې داسې وو چې هغوی به واښه خوړل او بعضې به پکې غوښه خوړله، یو بل به یې ماتول. نو اوس دلته سوال دا پیدا کېږي چې دا طاقتور قسم مخلوقات څنګه د ځمکې نه فنا شو، دوی څنګه ختم شو. د هغې لپاره هم دوی ناشنا قسمه وجه بیانوي او هغه دا چې د فضا نه یو کمر راغی، یو خلایي کمر. An asteroid the size of Mount Everest is tumbling towards Earth at 100,000 kilometers per hour. بیا په تیزۍ سره راغی او د ځمکې سره وجنګېد. Will change the world forever. دا ډیره لویه حادثه وه چې په دغه زمانه کې ځمکه په دې کې موجود مخلوقات سره مخامخ شوي وو. په دې حادثې سره د ځمکې ټمپریچر ډېر سیوا شو، ځینې په ځینې ځنګلات وسوځېدل، ماحول مکمل بدل شو د ځمکې. او په دې سره چې کوم مخلوقات په ځمکه باندې په دغه وخت کې آباد وو نو هغوی په ډېر تعداد کې ختم شو. او ډېر کم ځناور په هغې کې باقي پاتې شو چې هغه ځناور کوم چې په غارونو کې اوسېدلی شو. نو داسې ازدران وایي چې دغه ځناور کوم چې په دغه غارونو کې اوسېدل په دوی کې ورو ورو ارتقا کېدله، د دوی جسامتونه ورو ورو غټ شو تر دې چې بلې کې بعضې شادو ته راواوښتل او بیا په شادو کې ورو ورو ارتقا کېدله تر دې چې هوموسیپین یعنې نسبه چې کوم انسان دی دا وجود ته راغی. لیکن ملګرو دا خبره کول چې انسان د دې شادو نه ارتقاء صورت کې وجود ته راغلی دی دا خبره غلطه ده. اگر چې بعضې علما هم په دې خبره سره ډېر په حیرت کې پرېوتي دي، هغوی رالګېدلي دي دغه ایولوشن یې د قرآن سره یو شان کړی دی. نو آدم علیه السلام څنګه پیدا شو د هغې دپاره دوی ناشنا وجه بیانوي او هغه دا دوی وایي چې په دغه وخت کې په ځمکه باندې ډېر شادوګان اوسېدل د هوموسیپین په صورت کې چې د انسان د ډېر قریب مخلوق و. نو دوی وایي چې الله سبحانه وتعالی په دوی کې دوه مخلوقات خاص کړل او په هغې کې د شعور او د فکر او روح ور واچو. یعنې په دې طریقې سره آدم علیه السلام وجود ته راغی. حالانکې دا خبره بالکل غلطه ده. دویم قسم علما دا دي هغوی وایي چې نه د سمندر په غاړه باندې څه خاوره راجمع شوه په خاص صورت کې بیا د هغې نه ډېر حیواني وجودونه پیدا شو د انسان په شان. دوی په تعداد کې ډېر زیات سیوا وو. بیا ډېر زمانه بعد الله سبحانه وتعالی په دې کې دوه کسان خاص کړل او په هغې کې شعور او فکر والا روح ور واچو. لیکن ملګرو د دې علماو د دواړو نظریې صحیح نه دي، ځکه که قرآن ته وګورئ نو الله سبحانه وتعالی دا صفا فرمایلی دي، په څو ځای کې فرمایلی دي چې ما انسان د خاورې نه پیدا کړی دی. اوس د کومو خلکو چې دا خبر ذهن ته نه کوزېږي چې اخر د خاورې نه انسان څنګه پیدا کېدی شي، هغوی ته دا خبر ناشنا ښکاره شوې ده. هغوی رالګېدلي دي د ایولوشن سره یې دا خبره مشابه کړې ده. حالانکې په ایولوشن باندې نور هم ډېر شي اعتراضونه شته دی چې هغه ډېره اوږده موضوع ده او موږ هغې ته نه ځو. لیکن دا کوم علما چې دغه عقیده ساتي او دغه خبره کوي نو موږ به په هغې باندې لږ بحث کوو. اوله خبره خو دا ده چې ایولوشن ثابت دی د احادیثو نه او دا بالکل شته دی چې په ځمکه کې الله سبحانه وتعالی څومره مخلوقات پیدا کړي دي په هغې کې ورو ورو ارتقا کېږي، هغوی ورو ورو بدلېږي. لیکن دلته یوه خبره ده چې د ایولوشن او ارتقا په انواعو کې دنده جاري دی. یعنې داسې نه کېږي چې یو مخلوق د یوې نوع نه بلې نوع ته بدل شي د ارتقا د وجې نه، بلکې په هر یو نوع کې دنده ارتقا روانه ده. دا خبره صحیح ده ځکه چې بخاري کې یو حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام پیدا کړو نو هغه 80 ګزه و، یعنې 90 فوټه. بیا چې کله آدم علیه السلام ځمکې ته راکوز شو دغه اولاد ورو ورو کمېدو په قدونه کې او دا کمی مسلسل روان دی. نو د دې حدیث نه هم دغه ایولوشن ثابتېږي، ارتقا دې ثابتېږي چې په انسان کې ارتقا شوې ده او هغه داسې چې انسان په اوله کې دنګ و د قد نه او دا ورو ورو چتېږي. لیکن دا خبره کول چې شادو د پای کې ارتقا کېږي او د هغې نه د هغه بلې نوع ته بدل شي نو دا خبر بالکل له قرآن سره موافق نه ده او نه د احادیثو سره. نو اوس کوم علما چې د ایولوشن سره موافق دغه خبرې کوي نو په هغې باندې ډېر اعتراضونه واردېږي. لکه مثال په طور په قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې عیسی علیه السلام به د خاورې نه د مارغه شکل جوړ کړو، بیا یې په هغې کې بوکې وکړو نو هغه به روغ مارغه جوړ شو چې الوتې به شو. اوس دا د حیرانتیا خبره نه ده د خاورې نه یو مارغه څنګه جوړېدی شي چې بیا الوځي هم. نو تاسو وګورئ چې یو بنده چې هغه پیغمبر دی او د هغه نه معجزانه طور باندې داسې یو کار صادرېږي چې د خاورې نه یو مارغه جوړېږي او هغه الوځي. نو ستاسو څه خیال دی چې خالق داسې نشي کولی چې د خاورې نه یو انسان جوړ کړي؟
که دغه خلکو ته د خاورې د انسان جوړېدلو د خبره ناشنا ښکاري، دوی له پکار دي چې دې خبرې نه انکار وکړي که نه چې عیسی علیه السلام به څنګه د خاورې نه مرغه جوړو. بل په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی فرمایلي دي چې صالح علیه السلام د خپل قوم دپاره د یو کمر نه اوښه جوړه کړې وه د الله په امر سره. د یو کمر نه اوښه څنګه جوړېدی شي؟ آیا عقل الله خبره مني؟ لکه څرنګه چې د خاورې نه د آدم علیه السلام پیدا کېدل ناشنا خبره ده، نو دغه شان د یو کمر نه د اوښې جوړېدل دا هم ناشنا خبره ده. دلته مې د خبرې غرض دا دی ملګرو چې شرط هم د الله په احکاماتو سره عقل جنګول نه دي پکار. قرآن د ساینس کتاب نه دی، قرآن د 1400 کاله مخکې نازل شوی دی. عربو کې داسې خلکو ته نازل شوی دی چې هغوی چېرته ساینس او ټکنالوژي نه پېژندله. د هغوی لپاره داسې خبرې پکار دي چې هغوی په اسانۍ سره پوه شي. الله سبحانه وتعالی چې په کوم انداز سره دغه خلکو ته تبلیغ کړی دی په دې قرآن کریم کې، نو هغه تر قیامته د خلکو پورې دی. نو دغه خلکو د البرټ آینسټاین او د نیوټن غلاګانې نه پېژندلې، دوی ته ساده خبره پکار وه. الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې هم داسې خبره کړې ده چې انسانان دې پوه شي صرف اوس د خاورې نه انسان څنګه جوړېدی شي. د دې خبرې بیان ضروري نه و. د قرآن موضوع دا ده چې تا ته د خالق وجود ثابتوي، تا ته د آخرت وجود ثابتوي، ته په دې دنیا کې ولې موجود یې دا خبره تا ته کوي. بله خبره دا ده کوم علما چې دا خبره کوي چې په ځمکه باندې مخلوق آباد و، په هغې کې الله سبحانه وتعالی 2 کسان خاص کړل، په هغې کې د شعور ولا روح ور واچو. نو په دې خلکو باندې بیا اعتراض واردېږي. هغه اعتراض دا دی چې په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې وخلق منها زوجها. الله سبحانه وتعالی آدم علیه السلام پیدا کو، ابي دغه د نفس نه دغه بیبي پیدا کړه، یعنی حوا علیه السلام. بیا دغه خلکو دا خبره صحیح کېږي نه چې الله سبحانه وتعالی 2 کسان خاص کړل، ځکه چې اوله کې آدم علیه السلام یوازې پیدا شوی دی. او الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې هم داسې فرمایلي دي. حالانکه په ایولوشن کې دا خبره د سره شته دی نه چې د یو مخلوق د نفس نه دغه بل مخلوق پیدا شوی دی. نور په ایولوشن باندې ډېر اعتراضونه دي ملګرو. که اوس موږ چېرته هغه بیانول شروع کړو دا ویډیو به ډېره اوږده شي، لیکن مختصر ده چې ایولوشن ارتقا ثابته ده په مخلوقاتو کې، لیکن د یوې نوع نه بله نوع جوړېدل دا ثابته نه ده. د هغې مثال دا دی ملګرو چې ګورئ په دې میانو کې یو قسم داسې دی چې په هغو کې ارتقا ډېره تیزه روانه ده، او دا خبره خو ساینسدانان هم زموږ سره مني چې دا ارتقا او ایولوشن په هر یو مخلوق کې جدا جدا طریقې سره روان دی. په بعضې مخلوقاتو کې د ایولوشن په تیزۍ سره کېږي او په بعضو کې په قلاره کېږي. نو اوس راځئ تاسو وګورئ په دې میانو کې یو قسم داسې دی چې په هغې کې ایولوشن ډېر تیز روان دی، ارتقا پکې ډېره تیزه کېږي، دومره تیز چې په هر 15,000 کاله کې دنده د غیر مختلف قسمه انواع جوړېږي. تاسو دغه تصویر کې کتلی هم شئ. خو دلته اوس ناشنا خبره دا ده چې دغه میان کوم چې د ارتقا ډېره تیزه کېږي په دوی کې دا نوع ولې نه بدلېږي. موږ خو د اوسه پورې داسې لیدلې نه ده چې په دغه میانو کې یو نسل بل یو نوع ته بدل شوی دی. دغه ارتقا ډېره تیزه ده او اوس هم په دغه نوع کې جاري ده. یعنې د دغه میان نه که چېرته نور انواع پیدا کېږي دا هم د مهي په صورت کې وي، صورت خو یې بدلېږي نه. نو خلاصه د خبرې دا ده ملګرو چې د ایولوشن تیوري صحیح ثابت نه ده، دا بالکل د قرآن او حدیث خلاف ده. ایولوشن شته دی خو د یو حده پورې دی، او دا کوم خلک چې د ارتقا په زور سره ثابتوي دې لپاره هغوی مختلف قسمه کارونه کوي. ډېر دروغ پکې هم ویلی کېږي په دې باب کې. خلاصه مې د خبرې دا ده ملګرو چې الله سبحانه وتعالی د ځمکې د دې خاورې نه آدم علیه السلام پیدا کړو، هغه کې روح ور واچو، هغه په جنت کې اوسولی و، بیا په جنت کې د هغه د بدن د هغه بیبي پیدا کړه. آدم علیه السلام د خپلې زندګۍ ډېر وخت په جنت کې تېر کړو، او د هغې نه بعد بیا الله سبحانه وتعالی دې ځمکې ته راولېږو. د هغې وجه دا وه چې الله سبحانه وتعالی د ځمکه پیدا کړې د انسانانو دپاره وه. الله سبحانه وتعالی دا اراده کړې وه چې زه به دې ځمکې د انسانان رالېږم، دلته به هغو آبادومه، په دې ځای کې به دوی ژوند تېروي، دلته به مړه کېږي او دې ځای نه به دوباره واپس راوچتوم. او په دې دنیا کې د انسان هغه بنیادي وجود او مقصد هغه د الله بندګي ده. الله سبحانه وتعالی دا ګوري چې په موږ کې کم یو کس د الله ښه بندګي کوي. ملګرو په دې حوالې سره چې څومره خبرې وي هغه موږ په مختصر انداز کې تاسو ته بیان کړي. امید دي چې تاسو پوه شوي یې. اوس آدم علیه السلام څنګه ځمکې ته راغی، څنګه په ځمکه کې هغه ژوند تېرو، په کوم ځای باندې د هغه نزول شوی و، او بیا څنګه په ځمکه کې آدم علیه السلام وفات شو. د آدم علیه السلام سره متعلق ټولې خبرې به تاسو ته وکړو په روانه ویډیو کې انشاءالله. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.